قدرمنو لیدونکو ښه راغلاست. په دې وروستیو کې د روسیې هیواد کې چې میشت افغان ملي تجار دی فیروز خان د څلورم ځل لپاره د افغان اړمنو کورنیو سره مرسته کوي. هغه اړمن کورنۍ چې په دې وروستیو کې د سیلاب له امله زیانمن شوي دي د خوراکي توکو مرستې راورسېدې. انشاءالله چې هر ځای افغانان وي یو بل ته به لاس ورکوي تر څو یو موټی او یو قوت شي. په روسیې هیواد کې افغان سوداګر حاجي فیروز خان رڼا په افغانستان کې له اړمنو هیوادوالو سره د څلورم ځل لپاره په زیاته پیمانه د خوراکي توکو مرسته وکړه. یاده بشري مرسته چې د کابل نړیوال هوایي ډګر کې د روسي سفیر او عبدالمنان غریبمل د افغانستان اسلامي امارات چارواکو ته وسپارل شوه. د هیواد له څو لسیزو بې ثباتیو او ناخوالو وروسته په چټکۍ سره د سیاسي اقتصادي ثبات په لور روان دی او له ډېرې مودې وروسته افغانانو د فزیکي او رواني امنیت احساس کړی. د امنیت د ټینګېدو سره په هیواد کې د پانګونې لپاره ښه زمینه برابره شوې. په کابل کې د روسي سفیر همداراز وویل چې روسیه به د افغانستان له خلکو سره مرستو ته دوام ورکوي. دغه مرستې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعامل مثبته نمونه هم وبلله. Россия всегда была надежным и очень близким другом афганского народа. روسیه همیشه دوست پایدار و خوبی مردم افغانستان بوده است. په روسیې هیواد کې د افغان تجارانو ټولنې معاون عبدالمنان غریبمل وایي ټول افغان تجارانو څخه مو هیله ده چې په هیواد کې دننه پانګونه وکړي تر څو د هیوادوالو ته د کاري زمینه هم برابره شي. موږ خپل هوډ سرته رسوو. موږ د خپلې وعدو سره سم چې مخکې مو کړې وي بیا همدغه ده په دې اساس شرایطو کې په دې اساس وخت کې چې د افغانستان خلک غمځپلي خلک دي نه تنها چې جنګونه تیر سول بلکې طبیعي واقعیت طبیعي حادثې رامنځته کیږي موږ خپل هغه عهدې او وعدې چې کړې وي هغه سرته رسوو. موږ د بغلان د خلکو سره همیشه یو او په دې عقله باندې زموږ د دوستي کور چې په راس کې ښاغلی کزبیک پرنیب ده او زه د معاون په صفت باندې کار کوم همدارنګه زموږ ملي ټیم چې دی هلته کار کوي د ټولو ملتونو څخه دي او بنسټګر مالي کومک کننده چې زموږ ده هغه ملي تاجر ده افغان چې په روسیه کې ژوند کوي پیروز رڼا له خانه تحمیل شوي دي راغلل دلته چې د دې غمځپلو خلکو سره د سیلاب ځپلو خلکو سره خپله همکاري وکړو. موږ به خپلو همکاریګانو ته هم ادامه ورکوو.